مخې له مې نه راتله خو تیر کې الله راوسته مخې له مې نه راتله خو تیر کې الله راوسته او هغه چړی سره په ګیر کې الله راوسته او مخ ته یې پلو وننویسته جوړه نه شوله او لنډه مخامخ راله ګوټپیر کې الله راوسته په دې کوڅه کې را روانه ډولۍ سره جوړه که او پادیره کې پرته سپینه جنازه جوړه که ډولۍ تی ووته د دې کور دروازه جوړه که او دا لاس چې ښخ شو نو دې قبر له ښځه جوړه که. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه او غزل د مهر صاحب چې د جون میں سو لمحے ستا انتظار کړل راغونډې د جون میں سو لمحے ستا انتظار کړل راغونډې او سالم ارادې مې یو انکار کړل راغونډې او زه تاسو رانه واخلې شکمارانو زه عادت یم زه تاسو رانه واخلې شکمارانو زه عادت یم بچو ته 100 روپۍ مې د روزګار کړل راغونډې او ښایسته چې ګورم د خولې نه مې واخوځي ښایسته چې ګورم د خولې نه مې واخوځي ادم کې کرشمې پاک کردګار کړل راغونډې او صادر مې د وړوکې هسې نه چې ترې بهر شي صادر مې د وړوکې هسې نه چې ترې بهر شي دا خپلې خپې مې ځکه لګې یار کړل راغونډې او د ډېر زړونه ساتل خو د مور نه امان بسم الله د ډېر زړونه ساتل خو د مور نه امان بسم الله تمامې دعاګانې یو هزار کړل راغونډې یو جهان مننه. ډېر ښه ډېر مزیدار زموږ سره دلته ناست ملګری ښاغلی شمشاد انګار صاحب له بلنه ورکوم چې راشي تاسو ته خپل کلام واورئ. شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخونکی او مهربانه دی. اول خو زه اقبال خټک صاحب ته او جناب ګل جناب صاحب ته د خپل طرف او د رمداد پښتو ادبي جرګې د طرفه مبارکي ورکوم او وخت مختصر دی بس یو نظم به ووایم خو د هغې نه یو 2 شعرونه وړاندې دي چې مخې له مې نه راتله خو تیر کې الله راوسته مخې له مې نه راتله خو تیر کې الله راوسته او هغه چړی سره په ګیر کې الله راوسته او مخ ته یې پلو وننویسته جوړه نه شوله او لنډه مخامخ راله ګوټپیر کې الله راوسته. نظم دی چې یا مصوره بیله بیله دا نقشه جوړه که او نقشې بلا دي خو قصه پکې یوه جوړه که یا مصوره بیله بیله دا نقشه جوړه که او نقشې بلا دي خو قصه پکې یوه جوړه که په شین چمن کې د ګلونو سره غونچه جوړه که او لږه تې دې خوا شین لوګي کې سره لمبه جوړه که بیا د چمن سره کږه وږه کوڅه جوړه که خو د لمبې سره په خوا کې دیره جوړه که په دې کوڅه کې را روانه ډولۍ سره جوړه که او پادیره کې پرته سپینه جنازه جوړه که ډولۍ تی ووته د دې کور دروازه جوړه که او دا لاس چې ښخ شو نو دې قبر له ښځه جوړه که د لیونۍ د ستارو سره لوپټه جوړه که خو د شمشاد انګار په قبر یې خوره جوړه که. ډېره مننه.